السلام علیکم. وعلیکم سلام علیکم. کدا راځو ول کوم زغم یې خراب کړل دا خیر وکي تر به چې ویل په غوسای بس ته لري کوي یو خته یا څلوي سات هم دا شایانو کې لګیاوي ته هم دا فیسبوک دی یوټیوب دی اره خو یاره مو پښتانه ټول عمر هم دا سیمن پی فکر کړی دی من پی فکر تر به چې ته نه ما کابل تر ځای راغلی او یو سات هغه هم دا خبرې کولې وسړی او دا چې شی مو جوړ کړی دی پښتانه ما کوي داسې والا چې دا من پی فکرونه به د توسه آینده ماشومان ټول خرابوي نو ورکه دا وسی مونږ د پښتنو صدا خای کیږي چې دا ته کوي ویل خو یو سړی دا پښتنو ویل انسانون نه دي خو پښتون یو انسان نه کنه چې پښتون یو انسان نه دی اوس چې انګریز کولای شي خو انګریز انسان دی پښتون انسان دی خو فرق خو دی کې چې دین اسلام خبره ده انسانان ټول یو انسانان وتر بچیا سید خدا ورکه پښتنو سره خای کیږي دا اوس وګوره دا ټول عمر دی ټول عمر پښتنو په کورونو کې خو په ټول عمر دی په پښتنو په کورونو کې هم دا خبرې شوې دي ګورکو ته ځوانانو ته هم دا خبرې شوې دي دا ته نشي کولای دا نشي کولای وتر بچی ویل نشي کولای ته ویل چې د دنیا مشهور کس څوک دی دا چې اوس کوم کمپیوټر ته نو سم د مایکروسافټ کمپنۍ دا چې جوړه کړې ده بیل ګیټس همېږي د پلان بزګر چې شیوانو آی چې هم نه خپل بزګر وسړی خپل تر بچی خپل بزګر په هغه کې بزګری کوله په پټای کې شیوانو نه کوم نه خبرون کو په خوني خاله کې و بچی هغه ګوره اوس د نړۍ مشهور کاس دی دریام کاس سرسي دی نړۍ ډېر مشهور پیسې هم لري هغه هم لري خلکو ته خدمت هم کوي پیسې ګټلي خو دې ګټلي او تر بچی زه دا نه یم چې اوس په یوټیوب په فیسبوک کې پیسې خو مخکې دی راسید مو بیا نه ده ګوره تر بچی وا خبره زه تا کوم یو دا نه چې زه دا وایم چې مو پښتانه چې یو خولي په انټرنیټ کې ته کار ما کوه دا نشي کولای په دغه ځکه دا نشي کول نه تر بچی موږ باید ژوند داسې جوړ کو دا مو پښتانه په هر کار کې باید هر یو ته دا باید دا ویو چې تی کولای شي تر بچیا دا نه چې تی نشي کولای مو پښتانه خو پام دې پوتې راغلی یو چې په هر ځکه چې خبره شي پښتون ته نشي کولای ته ورونه ویل نشي کولای پښتون ویل انسان نه ده ورکه نو موږ ته خو بل چا ویلو چې دا په انټرنیټ غزا مونږ کې خو کله یو شای ګوري کله بل شای موږ خبرو چې داسې شای خو پیسې ونی ګټای کی ګوره تر بچي زه ته وایم یو انټرنیټ نه ده په انټرنیټ دومره پیسې ګټای کیږي چې چا خبره بستا کورو په چل دی کیږي خو خبره د همت غوډیارو شه زه اوس بل نه نوسم تر بچي دا ورکه شایونه ګوري دومره ډیر میخي دا کتابونه دا کتاب مې بل اورس خسته دی دا کتاب په دې کتاب کې چې ته غواړې خپل ژوند ته تغییر ورکړې نو دا کتاب د هر سړی باید مطالعه کړي ځکه په دې کتاب کې داسې جملې شته دي چې هر انسان کولی شي چې زه ځان ته خپل ژوند جوړ کړم دې کتاب کې داسې جملې ما پرونه بله ورځ ولیدلې ځکه چې بله ورځ ما کوم تر ځای راغلی و هغه ما ته ویل چې ته دا نشي کولی نو ما ته داسې یو فکر راغلی چې خو دا څنګه چلده لاړم دا کتاب مې واخیسته دغه کتاب کې داسې جملې لیکلي دي چې ځان ته خپله ډاډګیرنه ورکړه مطلب د ځان ته ډاډګیرنه تر بچي په دې ده ځان ته په دې ډاډګیرنه بله ورځ وړ کیسه وکړه هغه هم دا لیکل کوله لګیا و په قلم نه هغه ته هم همداسې وي چې دا څه کوي دا شیان په ګډه ګوره تر بچي په دې کتاب کې ډېرې ښې خبرې دي چې شی دي څه یې دې کتاب والا دا کتاب والا ویلې زه په ژوند کې بریالی یم زه په ژوند کې کامیابه کېږم زه کولی شم په راتلونکي کې په کمپیوټر کې یو ښه سافټویر جوړ کړم زه په راتلونکي کې کولی شم افغانانو لپاره بالخصوص ټولو پښتنو ته یو ښه کار وکړم دا اوس مثبتې جملې شوې تاسې چې افغانان پښتانه راشي پښتانه طبقه کور ته راشي خپلو ته خپلو پسې ورکې دا ته نشي کولی ورکې دا ته داسې دی وسړیه دا چې مشهور کړي دي موږ خو هلاکه دا خو پخوا نه کوي نور پښتانه ځانونه باید درویښ کړي ځکه ټول عمر باید داسې کړي ته وایې چې هزارګانو ته هزارګانو وګوره وتره به چې ماسټرۍ یې وکړې ماسټرۍ یې وکړې ایمو چې شی کوي ټوله زده کوي اچې ډري اچې ډري نه ولاکه چې جوړېږي وتره بچیه نو تر بچي اخري خبره درته کوم زه کار لرم زه کار کوم ته که بیا څه څلور شه خو بس کوشش وکړه چې منفي خبرې نورې ونه کړي ما ته به مثبته خبره صحیح ده تر بچیه بس نوره باندې شي ما ته بس مثبتې خبرې کوه دا به یې چې تی کولی زه د څه کومک یم هر چی شي کي بس خیر هسې تر بچیه دا اوس ګوره دا دې اوس ښه خبره وکړه دا اوس یوه مثبته خبره شوه صحیح ده بس په دې خبره دغه استازار چې کي د څه کومک یم بس خیر مخه دې ښه وي تر بچیه بل تر زوی ته سلامونه کوه ورته تبان کوم بس خلاص یې که بل تر زوی ته سلامونه کوه وبس بس مو کار کوي ولا ډېرې ښې خبرې وکړې پرېږده شي ماته وکړه ساده ته وکړه کمره چې نسته